د میدان وردګ ولایت لپاره ملا عبدالظاهر مدثر د مرستیال والي په توګه نوې دنده پیل کړه. په پیژند غونډه کې د میدان وردګ والي وویل کلونه یې د ولس د آرام لپاره سختې ګاللې او په دندو کې ورته امتیاز کومه معنا نه لري. همدارنګه نوي مرستیال والي ته یې د ادارو ترمنځ د همغږۍ او ورسره د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. نو یوازینۍ د حل لاره دغه ده چې موږ تاسې نیت د الله تعالی رضا لپاره وکړو. که کوچنی خدمت دی که لوی خدمت دی د خدای لپاره یې کوم پکې ولاړ یم. یو معاش که څوک راکوي دې دپاره نه یم راغلی که زه دا معاش د سبا نه یې ولاکه وکړم. معاش مې مطلب نه دی، مطلب یې د دې د خدای د خلکو د دغه مسلمانانو د دغه ضعیفانو د دې ځورېدلو خلکو خدمت مې هدف دی. په دا کې یو امتیاز راکول کېږي چې دا خبره مطلب یې هغه نه دی، مطلب یې اصلي هغه خدمت دی. معاون صاحب انشاءالله تعالی د موږ میدان وردګ ولایت چې څومره موږ ته معلومات ده ټول ډېر ښایسته اطاعتمن خلک دي. انشاءالله تاسو سره به پوره ولاړ به وي، د تاسې به پوره اطاعت کوي او په دې باره کې به انشاءالله تعالی کومې ستونزې سره تاسې هم مخ نیسئ. چې د بندګانو څومره حقوق دي هغه حقوق مونږ ادا کړلی سو. که په هر مسؤلیت کې مونږ یو، که د امیر په مسؤلیت کې یو، که د مامور مسؤلیت کې یو، که د ولایت مربوط یو، که قمندانۍ مربوط یو، که شورا مربوط یو، که محکمه کې یو، که ریاستونو کې یو، نظامی ځای کې یو، ملکي ځایونو کې یو، کوم خیر چې د خلکو په څه کې نغښتی ده اول هغه زده کړو چې خیر په دغه کې نغښتی، زه باید دغه کار وکړم. د نوي مرستیال والي استازي په دې غونډه کې وویل ورسپارل شوی مسؤلیت امتیاز نه بلکې امانت دی چې په رښتیني ډول او پوره اخلاص به یې د دغه ولایت ولسونو ته وړاندې کړي. ستاسو خدمت د دې ولایت خدمت دا به انشاءالله داسې حاجي ملا صاحب کوي لکه څونه خدمتونه چې سابقه کړي دي. د ویلو ده چې څو ورځې وړاندې ملا عبدالحق حقاني د یاد ولایت امنیه قماندان په توګه نوې دنده پیل کړه.